تازه او ښکلی خبر د هیواد د مسلحو قواوو اعلی سرقمندان تازه په تازه څه کړي نور یې تر پایه دلته له موږ سره تعقیب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل څخه د 2023 له شروع کېدلو څخه وروسته په هیواد کې د وسلو د ترمیم فابریکو فعالول ورسره سم یې پر یو داسې پلان خبرې کړي چې آلمان به افغان پوځ ته ثقیله وسلې برابروي. د دغه موډرن لري ویشتونکو توپونو توغندیزو دستګاوو سټینګر مزایلو جنگلي مخابرې د استخباراتو اړینې کنټرولري او له دغو تجهیزاتو بغیر به جرمني او هند به له روسیې څخه د افغان هوایي ځواک لپاره MI-15 او MI-15 V15 هلیکوپټرې د راکټونو S-15 KFU ډوله رهبري او غیر رهبري توغندي وپیري. بل پلو هندوستان غواړي له چک جمهوریت څخه د افغانستان هوایي پوځ لپاره 15 بالا L-9 ډوله تعلیمي جټ الوتکې وپیري. دغه لاسته راوړنې به د افغان پوځ له 2020 کال وروسته ولري، خو له ولسمشر غني څخه آلمان په ښکاره توګه د کال 2.1 میلیارډ ډالرو مصرف غوښتنه کړې چې افغانستان کولی شي دغه عدد ورته ورسوي. دا مهال افغانستان ته نړیوال هر کال 15 میلیارډ ډالر بلاوز مرستې ورکوي، خو اخوا هندوستان بیا ویلي وضعیت ته په کتلو باید د افغان پوځ جبري شي چې دغه طرحې ته د هیواد امنیت شورا اندېښنه ښودلي. ښاغلي حمدالله موحب دغه طرحه یو اشتباه وبلله ځکه چې د هیواد اقتصادي وضعیت لا پر پښو نه دی ولاړ. موږ نشو کولی چې پر جبري تورو سرتیري جذب کړو. د داسې طرحو لپاره د ولسمشر غني ملاتړ وکړئ.